د کهانۍ په شروعات کې موږ د جیک په نوم یو ماشوم وینو. د سمندر په غاړه ناسي، بیا اچانک د نظر په تالاب کې په یوې ګټې ولګي. دا ګټه راواخلي او خپل په بالټي کې کیدي. بیا د جیک مور اینا راشي او جیک د ځان سره کور ته بوزي. چې کله کور ته ورسي نو جیک بالټي یو ګودام ته ویسي. بیا جیک د بالټي نه ګټه بهر ته راوباسي او په چاقو تی پوستکي لري کوي. جیک ویني چې دا یو اودي رنګ اگۍ ده. د دې د لیدو سره جیک ډیر حیران شي، خو بیا جیک ته اینا आवाज وکي نو جیک اگۍ هلته پریدي. د ګودام نه بهر راوځي. د شپې تیز باران وریږي او جیک خپل په کمره کې په بیډ ناسي. نو دته د ګودام نه څه आवाजونه راشي. جیک په منډه ګودام ته لاړ شي. بیا د هغه اگۍ ویني چې یو زناور تی راوتی. دغه ټیم زناور منډي شروع کی او د دې د لاسه ډیر شي سامان ښکته غزار شي. جیک ډیر یریږي، خو بیا هم هغه आवाजونه طرف ته ور رواني. جیک چې کله ښکته وګوري نو هغه زناور ویني کم چې د اگۍ نه راوتی. جیک خپل لاس د زناور ته مخ کی نو دا زناور د په لاس حمله وکي. جیک پوه شي چې دی وږی شوی دی. دی په منډه کچن ته لاړ شي او یو الو ورله راوړي. جیک الو ټوټه ټوټه کی او زناور لې ورکی. د دې سره زناور د جیک سره مرګتیا شروع کی. بیا د جیک نظر د زناور په ملا ولګي کوم چې د جیک د لاسه په چاقو زخمی شوی و. جیک دله پټۍ وکي او بیا دغه ځینه لاړ شي. سحر چې جیک راپاسي نو ویني چې د فوجیانو ډیر شي ګاډي د دو طرف ته را روان دي. جیک خپل مور او خور ته आवाज وکي. اینا د کور نه راوځي نو د توماس په نوم یو کیپټن ورته وای مونږ د یو څو ورځې د پاره دلته د اوسېدو د پاره راغلی یو او وای چې دلته مونږ ته د سمندر نه ډیره خطر ده او وای مونږ دلته د جرمن د کشتۍ د نیولو د پاره راغلی یو او غواړو چې دلته ځان نه کیمپونه جوړ کو. اینا دوله خپل پکور کې زی ورکی. د دې نه بعد جیک ګودام ته لاړ شي او ویني چې زناور هر څه ګډ وډ کړي دي. نو جیک زر کچن ته لاړ شي چې زناور لا صد خوراکو د پاره راوړي. خو د کچن باورچی جیک دند پرې نه دی او وای زه به خپل تاسو ټول لا ډوډۍ تیاروم. جیک پوه شي چې د دې ځینه زسه نشم وړي نو د کچري ډرم ګودام ته ویسي. په دې ډرم کې د سبزی پوستکی زناور خوراک شروع کی. بیا جیک یو کتاب راواخلی او د دې زناور په باره کې معلومات کول غواړي، خو دته څه خاص معلومات میلاو نشي. جیک د دې زناور نوم کروسو کی دی. جیک چې کروسو ویني نو ډیر حیران شي ځکه چې کروسو د خوراکو سره ډیر غټ شوی. جیک کروسو پسې ډیزدې لاړ شي او ویني چې د کروسو د میانو په شانې څنګونه دي. د دې د لاسه جیک ډرام ته اوبه واچي نو کروسو پکې ډیر خوشاله. بل طرف ته د سمندر په غاړه فوجیان خپل کیمپونه جوړ کی کم چې د جرمن د کشتۍ نیولو لپاره تیار ناسي. بیا اینا د لوئیس په نوم یو کس د ګودام د پاکولو د پاره راولي. کله چې جیک هغه ډرام ویني کم چې لوئیس بهر طرف ته راوباسي نو جیک په منډه بالټي خواله لاړ شي. خو د جیک د رسیدو نه مخکې لوئیس ډرام خالی کړي. د جیک قسمت خي ځکه چې کروسو د ډرام نه وتلی. د دې نه بعد جیک لوئیس ته وای دا زما ګودام دی، دلته ته نشي اوسېدی. خو لوئیس ته وای چې ستا مور زه د ګودام د پاکولو د پاره را لېږلی یم. د لوئیس په خبرو جیک خفه شي او بهر لاړ شي. جیک په کروسو پسې ګرځي کم چې د ګودام نه کور ته دنده راغلی او ځان نه خوراک ګوري. خو دغلته د فوجیانو د سپي نظر په کروسو ولګي او منډي پسې وهي، خو سپي په رسۍ باندې تړلې شوی. کروسو باتروم کې د اوبو ټاپ ته وخیږي. دغلته د جیک خور باتروم ته لاړه شي. نو څنګه چې د دې نظر په کروسو ولګي نو چغې شروع کی. نو جیک په دې پسې راشي او ورته وای یریږه ما، دا زما ملګری کروسو دی. جیک خپل خور ته وای چې د کروسو په باره کې درنه مور می خبر نشي. دواړه د کروسو سره لبي کوي او بیا اچانک کروسو چغې وهل شروع کی. نو د په دې شور باندې لوئیس باتروم خواله راشي. دواړه دروازه لوئیس ته کولا وکي او دواړه د کروسو د پټولو کوشش کوي. خو لوئیس کروسو ویني او ویریږي. بیا جیک لوئیس ته ټوله قصه وکي. نو لوئیس جیک ته وای زه دې پیژنم، دا د اوبو ډریګن دی کم چې خپل په پوره عمر کې صرف یو اگۍ اچي او بیا د هغې نه وړوکی ډریګن راوځي. لوئیس جیک ته د کروسو په باره کې نور هم معلومات ورکي. بیا دو د اینا आवाज واوري. نو جیک لوئیس ته وای زما مور ته د کروسو په باره کې څه ونه وی. اینا د باتروم طرف ته راشي. نو جیک او خوري اینا ته وای
مونږ په باتروم کې د لویس مدد کوو. لویس د باتروم ټوایلټ جوړی. بیا لویس جیک ته وایي مونږ له کروسو په سمندر کې پرېښودل پکار دي ځکه چې دی ورځ په ورځ غټیږي. خو جیک وایي زه کروسو د ځان نه نشم جدا کولی. د دې نه بعد کروسو په خوراکو پسې بیا بهر راوځي او سپی بیا کروسو ویني. دې ځل له سپی د رسۍ نه ازادي. سپی کروسو رانیول غواړي. نو کروسو د کور نه بهر یو وړوکی تالاب ویني چې ډېر شی مهي پکې. نو کروسو اوبو ته ټوپ کی. سهار چې د لویس نظر په کروسو ولګي نو ډېر حیران شي ځکه چې کروسو ډېر غټ شوی. لویس جیک راپاسي او کروسو ورته وخی. د دې نه بعد دواړه کروسو سمندر ته ویسي. لویس د کروسو مرۍ ته پټه واچي او بیا یې سمندر ته راکاږي. خو داسې ښکاري چې کروسو د جیک نه جدا کېدل نه غواړي. لویس د جیب نه یو الو راوباسي او ولې کروسو ته وخی او بیا یې د سمندر منځ ته غوځار کی. کروسو په الو پسې سمندر منځ ته لاړ شي. بیا دواړه کور ته لاړ شي. بله ورځ بل طرف ته په سمندر کې په کشتۍ کې دوه ماهیګیران د ماهو د نیولو دپاره سمندر ته جال واچي. نو یو دم په جال کروسو حمله وکي او جال یې د ځان سره ور روان کی. د دې سره د ماهیګیرو کشتۍ هم بل طرف ته ور روانه شي. دواړه ماهیګیر ډېر ویریږي. بله ورځ جیک د کروسو د لیدو دپاره راشي او اوازونه ورته کوي. خو کروسو د اوبو نه راونوځي. جیک په کشتۍ کې کینی او د سمندر منځ ته لاړ شي. دی کروسو پیدا کی. بیا کروسو د اوبو نه راوځي. جیک د کروسو د لیدو نه ډېر حیرانه شي ځکه چې هغه نور هم غټ شوی. بیا جیک د کروسو په ملا کینی. کروسو جیک له په اوبو کې ډېرې چکرې ورکي. لږ ساعت بعد کروسو جیک د سمندر غاړې ته راولي. خو په دې ټیم کې یو فوجي جیک ویني. د شپې جیک لویس او خپلې خور ته د کروسو د چکر خبرې کوي. دوی ټول ډېر خاندي. اینا چې د کمرې نه بهر د دوی خندا ویني نو ډېره خوشحاله شي او د کمرې د خوا نه واپس لاړه شي. د دې نه بعد په یو بار کې هغه ماهیګیران یو اخبار والا ته د کروسو په باره کې ووایي چې په سمندر کې یو ډریګن دی. اخبار والا وایي که موږ د ډریګن پټوان وباسو او بیا یې په اخبار کې چاپ کړو نو ډېرې پیسې به وګټو. بله ورځ توماس اینا او فیملی ورله د سمندر خواله راولي چې ورته وښایي دوی د جرمن د کشتۍ د نیولو دپاره څنګه تیاریانې کړي دي. نو دوی بمان چک کول غواړي. توماس چې څنګه د دماکې کولو حکم ورکي نو جیک پوه شي چې د دې دماکې سره به کروسو مړ شي. جیک خپلې مور ته وایي توماس د دماکو کولو نه منع که. په سمندر کې زما یو ملګری دی. که دوی دماکې بندې نه کړي نو هغه به مړ شي. خو دماکې شروع شوي او د دې سره کروسو ډېر په غوسه شي. جیک توماس رکاوي خو توماس جیک ته قار شي. نو اینا خفه شي او خپل واړه د هغه ځای نه بوځي. بیا هغه اخبار والا کسان د کروسو د پټوانو ویستو دپاره سمندر ته راشي. خو دوی ته پته ولګي چې د دماکو د لاسه هغه ډریګن بهر نه راوځي. نو دوی یو نقلي ډریګن جوړ کړي او پټوان ورله وباسي. جیک د دماکو نه بعد بیا کروسو نه یې لیدلی. یوه شپه یو فوجي په اخبار کې د ډریګن پټو ویني کم چې اخبار والا چاپ کړي. دا فوجي د ډریګن د نیولو فیصله وکړي. لویس او جیک سمندر خواله راشي او کروسو ته اوازونه کوي. بیا کروسو د اوبو نه په ډېره غوسه راوځي. جیک دې آرامي خو کروسو په جیک باندې حمله وکړي. نو لویس پوه شي چې کروسو د کنټرول نه وتی دی. لویس جیک د ځان سره د هغه ځای نه بوځي. بل طرف ته فوجیان په کشتۍ کې ناسي او کروسو لټوي. دوی خپل د سپي په مدد اخیر هم کروسو پیدا کی او د کروسو طرف ته ور روان شي. جیک لا کور ته نه ایتلی نو دی د سپي په اوازونو واپس سمندر ته راشي او ویني چې کروسو د فوجیانو د سپي طرف ته راشي او اخري. بیا ډریګن په فوجیانو حمله وکي. یو فوجي په ریډیو نورو فوجیانو له خبر ورکي. ټول فوجیان په کروسو فایر شروع کی. کروسو د فوجیانو کشتۍ واړی او یو فوجي په خوله کې ونیسي. نو دغه ټایم جیک راشي او کروسو ته اوازونه کوي چې فوجي پرېږده. خو کروسو د جیک आवाज نه اوري. جیک سمندر ته ورټوپ کی. د جیک خپې وخویږي او په اوبو کې ډوب شي. نو کروسو فوجي پرېږدي او جیک د اوبو نه راوباسي. خو جیک بېهوشه وي. کروسو جیک په هوش کې د راوستو کوشش کوي. بل طرف ته اینا او توماس له خبر راشي. نو اینا ته پته ولګي
چې جیک هم سمندر طرف ته تللی دی نو اینا هم توماس سره سمندر ته لاړه شي. لږ ساعت بعد جیک په هوش کې راشي او د کروسو سره یې مرګرتیا واپس جوړه شي. بیا جیک اینا هم د کروسو سره میلاوه کی او اینا ته وایي دا زما ملګری دی. توماس د کروسو د لیدو سره ډیر حیرانی. د دې نه بعد موسم ډیر خراب شي نو جیک کروسو ته د تلو ووایي. بیا نور فوجیان چې په ریډیو ورله خبر ورکړلی شوی نو په کروسو حمله وکي ځکه چې دوی سوچ کوي دا د جرمن یوه کشتۍ ده. نو جیک په کروسو کینی چې کیدای شي فوجیان ما ویني او دماکې بندې کی. توماس هم ډیر کوشش کوي چې فوجیانو له خبر ورکي خو هیڅ فایده ونه کی. جیک کروسو اوبو کې دنده کی او د دماکو نه یې بچ کی. بیا فوجیان او اینا په کشتۍ کې ناسي او جیک ته وایي ته هم کشتۍ ته راوخیجه. جیک کشتۍ ته وخیجي او کروسو د فوجیانو نظارت خلاص کی او ژوندی پاتې شي. جیک چې کروسو ژوندی ویني نو ډیر خوشحاله شي او دا کهانی همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.